سلامونه، وخت بخیر. هیله ده روغ او جوړ به اوسئ. زه غیرت بهیر یم او یو ځل بیا د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په 14م کلاس کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده تېر درسونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او نوي درس څخه هم یو څه نوي زده کړئ. زموږ دا درس هم د تېرو درسونو په څیر 4 برخې لري. لومړۍ برخه د ګرامر، دویمه برخه کلمې یا words، درېیمه برخه expressions and sentences، اصطلاحات او جملې، او څلورمه برخه one question ده. نن راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې نن ورځ مونږه to do verbs لرو. to do verbs یا د ترسره کولو فعلونه. لومړی هم راځو definition ده. وایي چې to do verbs are those which are used to show performing of an action in the sentences. To do verbs are those which are used to show performing of an action in the sentences. د ترسره کولو فعلونه هغه دي چې په جملو کې د یو عمل د ترسره کولو لپاره کارول کیږي. To do verbs consist in. To do verbs عبارت دي له do, does, did. Do, does, did. do د IUV دی لپاره کاریږي. does چې دی د he she it لپاره کاریږي. او did چې دی بیا په تیره زمانه کې د ټول subject pronoun او څومره subject چې دی د هغې لپاره کارول کیږي. راځو لومړی حاضر ګردان ته present conjugation ته. دلته نو اوس تاسې ښکاره لیدلی شئ چې do او does د کومو subject pronoun لپاره کاریږي. اوس ویو چې I do زه یې ترسره کوم، یعنی یو کار دی مثلا زه یې کوم. you do ته یا تاسې یې ترسره کوئ. you چې دی هم د مفرد لپاره مخاطب لپاره راځي او هم د جمع لپاره راځي. نو تاسو کولی شئ چې داسې ووایئ چې you do ته یې ترسره کوئ، او یا you do تاسې یې ترسره کوئ. they do هغوی یا دوی یې ترسره کوي. we do موږ یې ترسره کوو. نو ګورئ د I, you, we او they لپاره موږ do to do verbs کاروو. ورپسې he does هغه یعنی نارینه یې ترسره کوي. she does هغه یعنی ښځینه یې ترسره کوي. it does هغه غیر ژوندی یا ځناور یې ترسره کوي. نو ګورئ د he, she, it لپاره موږ چې وکاروو does هم وکاروو. اگزامپل ته راشئ. مثال کې وایي چې I do my homework every day. I do my homework every day. زه هره ورځ خپله کورنۍ دنده ترسره کوم. Second example کې وایي چې she does the chores. She does the chores. هغه د کور کار ترسره کوي. او it does bark. It does bark. هغه غپیږي. مثلا یو سپی دی، یو بل څه دی، هغه غپیږي. نو دا present conjugation. دې پسې راځو past conjugation ته، تیر ګردان ته. نو دلته د subject pronoun ټولو subject pronoun لپاره موږ یوازې did لرو. په تیره زمانه کې د to do verb یوازې did موږ کارولی شو. نو ویو چې I did ما ترسره کړ. you did تا یا تاسې ترسره کړ. they did هغوی یا دوی ترسره کړ. we did موږ ترسره کړ، یعنی موږ یو کار وکړ. he did هغه یعنی نارینه ترسره کړ. she did هغې ترسره کړ. او it did هغه ترسره کړ. نو دا تیر کردن، یعنی په تیره زمانه کې د to do verbs یوازې did حالت موږ کارولی شو. یوازې did د subject pronoun او څومره subject چې دي د ټولو لپاره یوازې did موږ کاروو. اگزامپل ته راشئ. په مثال کې وایي چې we did our homework yesterday. We did our homework yesterday. موږ پرون خپله کورنۍ دنده ترسره کړه. ژباړې ته یې ښه دقیق متوجه اوسئ. We did our homework yesterday. موږ تېره ورځ خپله کورنۍ دنده ترسره کړه. She did the chores at night. She did the chores at night. هغې د شپې د کور کار ترسره کړ. نو دا یو تیر ګردان. اوس راځو نور ته. To do verbs are usually used in the question and negative form of the sentences which don't contain any other auxiliary. To do verbs are usually used in the question and negative form of the sentences which don't contain any other auxiliary. ګورئ
وی یادونه کوي چې to do فعلونه معمولا د هغه جملو په سوالیه کولو او منفي کولو کې کاریږي چې د کوم بل کومکی فعل درلودونکی نه وي. یعنی هغه جملې چې په هغې کې بل کومکی فعل نه وي، بل اګزلري ورب پکې نه وي او موږ غواړو هغه جمله سوالیه کړو، پوښتنې بڼې ته یې واړوو او یا یې هم منفي بڼې ته واړوو، نو بیا هغې کې موږ د to do ورب څخه کار اخلو. اگزامپل ته راشي، مثلا یوه جمله ده چې I went to Jalalabad city last night. I went to Jalalabad city last night. نو ګوري په دې جمله کې موږ کوم بل کومکی فعل نه لرو، یوازې ماین ورب دی went تلل معنا ورکوي، یوازې یو ماین ورب لرو اګزلري ورب یعنی کومکی فعل موږ سره نشته. نو که څوک وغواړي چې مثلا دا جمله راته سوالیه که، نو بیا به څه کوو؟ بیا به د to do ورب نه کار اخلو. نو جمله چې دا په تېره زمانه کې ده I went to Jalalabad city last night. زه تېره شپه last week زه تېره اونۍ جلال آباد ښار ته لاړم. نو ګوري دلته چې جمله په تېره زمانه کې د past tense ده، نو past tense کې موږ to do verb کوم to do verb کارو؟ موږ یوازې did کارولی شو په تېره زمانه کې. نو موږ did د جملې سر ته راولو، وایو چې did I go. ګوري went چې دی second form of the verb دی، بیرته خپل لومړي حالت ته راځي، خپل لومړی حالت راځي، go ورته وایي. نو وایي چې did I go to Jalalabad city last week. Did I go to Jalalabad city last week. آیا زه تېره اونۍ جلال آباد ښار ته لاړم؟ او که چېرته یې منفي کوئ نو بیا څه کوئ؟ بیا د did نه وروسته یعنې د to do verb نه وروسته یوازې د not کلمه اضافه کوی شو. وایي چې I did not go to Jalalabad city last week. I did not go to Jalalabad city last week. زه تېره اونۍ جلال آباد ښار ته لاړم. نو دا یو نوټ چې د پوښتنې او د سوالیه کولو لپاره هغه جملې چې کومکی فعلونه نه لري، هغې کې موږ د to do verb څخه کار اخلو. زموږ د ګرامر برخه پای ته رسیږي. راځو د کلمو یا words برخې ته. په دې برخه کې 5 لغتونه لرو. تاسې هڅه کوئ چې دغه لغتونه په جملو کې کاروئ تر څو مو د تل لپاره یاد پاتې شي او په کارونه یې هم پوه شئ. اوس راځو لغتونو ته. لومړی هم زما سره تلفظ وکئ، د هغې څخه وروسته یې بیا ژباړه کوو. drug drug full full fat fat fight fight gh silent دی fight face face drug معنا درمل یا دوا، full معنا ډک، fat چاغ یا تیار، fight جنگ کول، جګړه کول، شخړه کول، فیس مخ یا سطح. د لغتونو برخه هم همدلته پای ته رسیږي. درېیمې برخې ته راځو expressions and sentences، اصطلاحات او جملې. په دې برخه کې هغه اصطلاحات او جملې موږ لولو چې په ورځنیو خبرو اترو کې ډېر کارول کیږي. او د نن په درس کې بیا هغه اصطلاحات لولو چې یو چاته د ادرس ورکولو لپاره کاریږي. یعنی یو څوک موږ نه د یو ادرس پوښتنه کوي چې پلانکی ځای کوم ځای کې دی، نو موږ ورته دغسې ویلی شو. اوس یو چاته وایو چې it's about 5 minutes from here. It's about 5 minutes from here. له دې ځایه تقریبا 15 دقیقې فاصله لري، یعنی 15 دقیقې لاره ده. بیا ورته وایو چې it's about a 10-minute walk. It is about a 10-minute walk. تقریبا 10 دقیقې پیاده مزل دی. یعنی یو څوک ته وایي چې د پلانکی ځای چیرته دی، یعنی د هډې مسجد چیرته دی، نو ته ورته وایي چې it's about a 10-minute walk. تقریبا 10 دقیقې پیاده مزل دی. او بیا ورته وایي مثلا it's easier if I can show you on the map. It's easier if I can show you on the map. وایي که په نقشه کې درته وښایم نو ډېر اسانه دی. turn right ښي طرف ته تاو شه. turn left چپ طرف ته تاو شه. turn left چپ طرف ته تاو شه. نو دا د اصطلاحاتو برخه چې یو چاته د ادرس ورکولو لپاره کاریږي. او وروستۍ برخې ته راځو one question، یوه پوښتنه. په دې برخه کې تاسو ته یوه پښتو جمله درکول کیږي. د هغې لپاره 2 یا 3 اپشنې موږ لرو. کوم یو چې ورته صحیح وي ستاسې په نظر همغه انتخابوئ. په یوټیوب کې د کمنټ په برخه کې همغه ځواب انتخابوئ. او یوه یادونه باید وکړم، ځینې ملګري په یوټیوب کې کمنټونه کوي خو هغوی نومونه چې دي، کوم خپل نومونه چې دي هغه نه دي.
د جمیلونه چې کوم یو جوړ کړي په نورو نومونه دي. نو تاسو هڅه کوئ کله چې ځواب لیکئ او جمیل مو په بل نوم وي نو کوشش وکړئ چې هلته ورسره خپل نوم هم ولیکئ تر څو ستاسې نمبر بیا زموږ سره په همغه اوریجنل یعنی اصلي نوم باندې ثبت شي. اوس پښتو جمله زموږ سره ده خدای دې خیر درکړي. یو چاته دوا کې ورته وایي چې خدای دې خیر درکړي. نو 3 اپشنونه لرو. په فرست کې وایي چې God forgive you. God forgive you. په بي کې وایي چې God bless you. God bless you. او په سي کې وایي چې God help you. God help you. کوم یو ځواب چې صحیح وي په کمنټ کې همغه A یا B یا C اپشن انتخابوئ او د سم ځواب ورکولو سره یوه نمبر ترلاسه کوئ. زموږ د نن ورځې درس همدلته پای ته رسیږي. له لیدو څخه مو یوه مننه. هیله ده ویډیو لایک د ملګرو سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.